عیسی علیه السلام په سفر ته یو سړی نو هغه ته چې دی نو ما ځان سره که زه به دې خدمت کوم هغه ته نه ما سره مه د خدمت له وی نه بس ما ځان سره که که نه زه به خادم یم نو عیسی علیه السلام ځان سره که د په مینت باندې ځان سره یې که عیسی علیه السلام سره 3 ډوډۍ وې روانو عیسی علیه السلام خو لږه تنده برداشت کوله دا بل صاحب چې دی نو دی اوږې شو نو پټه یې ترېنه یوه ډوډۍ وخوړه عیسی علیه السلام یې په ځان پوه یې نه که یوه ډوډۍ وخوړله بیا سفر شروع دی عیسی علیه السلام ورته هغه ډوډۍ راواله چې وخورو چې ډوډۍ راواغشته دسترخوان کولو شو نو 2 ډوډۍ وې نو عیسی علیه السلام ورته چې ما خو دې کې 3 ډوډۍ ایښې وې درېیمه ډوډۍ څه شوه وی نه یم خبر لیدلې مې هم نه ده یو اوسۍ راسې روانه وه ځنګل اوسۍ عیسی علیه السلام هغې ته اشاره وکړه ورته یې راشه نه راغلله حلاله یې کړله غوښه یې پخه کړله او دې ملګري مو خوړله او عیسی علیه السلام هم وخوړله او هغه هډوکي چې دي او پاتې غوښه او هډوکي هغې یو ځای کړه ورته قم باذن الله د الله په حکم پاسه اوسۍ بیا جمع دی شو روانه شوله دې سړي ته یې ودې کتل یا ومې لیدې چې ستا په مخ کې اوسۍ حلالم شو څه ته هم غوړی شو دغه یې جمدی شو بیا لاړله دا زما معجزه ده ډوډۍ څه شوه وی په هغې خدای مې دې قسم چې دا ستا معجزه یې راته وخوړ نیم خبر درته مې وویل نیم خبر ډوډۍ مې نه لیدلې بیا روان شو یو ځای کې عیسی علیه السلام او دې سړي دمه وکړله د دمې نه پس داسې د باجرې کاڼي دا واړه واړه یې راجمع کړل 3 ټوپکې یې جوړ کړله 3 ډېرې جوړ کړله او هغې کاڼو ته یې ویې سره زر شه نو هغه ټول سره زر شو نو عیسی علیه السلام ورته وایي چې دا یو ډېرې زما شو او دا یو ډېرې ستا شو او دا بل ډېرې د هغه چا شو چې هغه 3مه ډوډۍ اخیستي نو اوس دقه ځای کې دی اوس نشي ویلی چې هغه ډوډۍ خو ما نه ده خوړلې وایي په هغې خدای قسم چې دا ستا معجزې یې راته وښولې که نه 3مه ډوډۍ ما خوړلې ده خوړلې مې ده یعنې دا 3م ډېرې ماله راکه نو عیسی علیه السلام ته دا یو ډېرې ستا او دا یو دې په دې وګټه چې ډوډۍ تا خوړله زما دا هم واله خو نور ما سره یو ځای مه ځه اوس پاتې شه نو 3 واړه ډېرې ورته پرېښو عیسی علیه السلام ته لاړه اوس دې ورته ګوري چې خدای دا خو درانه دي که یو ډېرې وړم نو 2 پاتې کېږي چې کور ته لاړ شم او بیا راځم نو دا خو به چې اخیستې وي د سرو زرو ډېرې دا پاتې کېږي دې سوچ کې چې څه ورسره وکړم دې کې یو 3 کسه غله رالل چې د سرو زرو دا ډېرې پراته دي یو سړی ورسره راوینیوه چې راوینیو نو دې ورته یې وژنی مې ما خو د سرو زرو سره هم کار دی که نه یو ډېرې ستاسو شي یو به زما شي هغوی ته یې زه ټیک ده خو دا ده چې اوچتولی خو یې نه شو نو دې نه یو ورکوټې ګیټ کې والی بازار ته به لاړ شي خرڅ به یې کې او ډوډۍ به راوړی ډوډۍ به مخکې وخورو نو بیا به ځو بیا به دا ډېري یوسو یو یې ولېږه بازار ته ډوډۍ پسې دا نور پاتې شو نو دا غل او دا ساز دوی وایي چې یاره دا سړی به رانه پکې ولې اخلي زه چې دی اوس راشي نو موږ به ورته بانه جوړه کړو چې دونه دې ناوخته کړل اب وایي چې اخر پخلی یې غوسته سر تیاره خو نه وه موږ به ورته چې ناوخته دې وکړه بانې م کې نو راګیر به یې کړو نو به یې نو مړ به یې کړو نو بس نیم ستا نیم زما هغه بل چې بازار ته لاړ نو هغه په زړه کې چې دوی به یې رانه والې اخلي نو هغه والا په ډوډۍ کې زهر ګډ کړل چې ټول ما ته پاتې شي نو هغه چې راورسېد نو ډوډۍ خو د زهرو ډکه وه چې دوی له ډوډۍ ورکړه دوی ورته یې ناوخته دې کړه هغه ورته تیار شي ونه دکاندار وی لږ صبر وکړه پخلی یې راله وکړه رای که نو وی لا ناوخته هم راله لا نورې بانې هم که نو راګیره کې وی مړ یې که هغه یې مړ که نو دې 2 یارانو بیا هغه ډوډۍ وخوړله
چې وی خو هغه کې زهر نو دوی مړ شو 3 سړي مړ پراته دي او د دنیا دولت په ځای وسره پروت دی 3 ډیری د سرو زرو په ځای پاتې شو سړي 3 واړه مړ شو سو وخت پس عیسی علیه السلام راغی چې وی کته نو د سرو زرو ډیری پراته دي وسره مړی پراته دي دغه دنیا په دې باندې خلک د ارور عزیزم وجنی او یاران دوستان هم په وجنی او دنیا د دواړو نه پاتې وي حال دنیا را به پرسیدم من از فرزانه گفت یا قابیس یا بادیس یا افسانه حال دنیا را به پرسیدم من از فرزانه د دنیا د حال تپوس مې د یو خيار سړی نه وکړ گفت یا قابیس یا بادیس یا افسانه راته وی چې دا یا خوب لیدلی یا هوا چلی دلی یا یو افسانه د فرضی قصه ده بس دنیا تیریدونکې ده دنیا پاتې ده نو دنیا سره دونه محبت چې خدای رسول او دین دی ایر شي دونه محبت جایز نه دی بقدر ضرورت محبت وکا چې څومره د دنیا سره ضرورت د دقه مروکا او نور ټوله مینه د الله او د الله د رسول او د دین مینه الله پاک زمونږ او تاسو د ټولو په زړونو کې د شریعت د خپل طریقو د پیغمبر علیه السلام د طریقو مینه او سره د عمل توفیق را نصیب کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین